دا آیت مبارکه د ښکار باره کې نازل شوی. ښکار، شکار، هنټینګ ورته وایي انګلیش کې. دا یو دوه صحابه کرامو نبی علیہ السلام له راغلو. عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم، حا الف تا میم حاتم، عدی عین دالیا عدی. او دویم یو صحابي زید ابن محلل، زید ابن محلل رضی الله عنهما. نبی علیہ السلام نے د ښکار باره کې تپوس کو چې یاره مونږ خو په بانډه کې اوسیږو او په بانډه کې مونږ ښکار کوو د خپل خوراک دپاره، او مونږ سپي ساتلي ځان سره، نو هغه پرېږدو په ښکار پسې، هغه مونږ له هغه ښکار هغه راونیسي راوړي. یا رسول الله دا زمونږ دپاره جایز دي که ناجایز دي؟ نو الله جل شانه فرمایل چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابه کرام تپوس کې استانه د ښکار باره کې، خو ته ورته ووایو هر هغه څیز چې هغه پاکي هغه ستاسو دپاره حلال دی، چې پاکي هغه ستاسو دپاره حلال دی. مطلب دا دی چې حلال زناور پسې، حلال سیس پسې، حلال د یو حلال سیس تاسو ښکار وکئ نو هغه حلال دی ستاسو دپاره، چې هغه خبیث سیز نه وي، ګنده سیزونه نه وي، پاک سیزونه وي، حلال وي او پاک وي. احل لکم الطیبات، ستاسو دپاره حلال کړی شوي دي هغه پاک سیزونه، حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره پاک سیزونه. مطلب دا دی حلال کړی شوي دي، مطلب دا به حلال وي شرعاً، او طیبات چې ګنده سیزونه به نه وي، پاک سیزونه به وي. دا دوه شرطونه شو، دا ستاسو دپاره حلال دي. اوس راځئ الله جل شانو فرمایي هر چې تاسو د ښکار خبره وکړه د دې لپاره څه شرایط دي. ښکار پسې تاسو یو سیز لیږلی، سپیم لیږلی دی، باز مو لیږلی دی، موږ چې ورته باښه وایو هغه هم لیږلې ده، څوک ورته ټپس وایي، زه ټپوس دا سړي عادت کړی او دا یې ولیږو. نو الله جل شانو فرمایي چې په دې سره ستاسو دپاره ښکار جایز دی، خو دې یو څو طریقې دي، شرایط دي. یو شرط دا دی وما علمتم، چې تاسو چې کوم سپی لیږئ یا باز لیږئ د ښکار دپاره، نو چې تاسو هغې ته تعلیم ورکړئ. تعلیم دا مطلب طریقه د ښکار مو ته ښودلي. په دې سپو کې سپي موږ د ښکاري سپي وایو چې هغه ښکار کوي، دغه شان باز او دا نور څیزونه دا هم عادتیږي او بیا خلک څه کوي، په دې باندې ښکارونه کوي. الله جل شانو فرمایي د ښکار د زناور دپاره لومبی شرط دا دی چې کم څیز تا لیږلی دی په ښکار پسې، نو هغه ته به تا تعلیم د ښکار ورکړی، هغه به ټرینډ وي د هنټینګ دپاره، به صحیح ټرینډ وي، ټرینډ شوی به وي. یو شرط. دویم شرط ولې دا دی چې من الجوارح، من الجوارح چې دی تلی په دې ښکار پسې، نو که هغه ښکار یې روغ راوړو خو ټیک ته، که روغ یې را نه وړو او مړ کړی و، مړ کړی و خو زخمي کړی نه و، نو بیا هم ستا دپاره جایز نه دی. راوړی به یي، ښکار کړی به یي، خو زخمي کړی به یې مي، اینه به تې وتي، نو هغه هم ستاسو دپاره جایز دی. یا که چېرته راوړودله او په هغې کې ساه وه او تا حلال کو، بیا هم درست. نو دویم شرط ولې دا دی چې هغه به زخمي کوونکی من الجوارح. او دریم شرط ولې دا دی چې مکلبین دا به تا ښکار لیږلی، څه له ښکار له، مطلب دا دی بل څه دپاره به دې نه لیږلی، ښکار پسې به خصوصي تلی، دا شرط دی. بل یو شرط تعلمونهن مما علمکم الله، داسې تعلیم به مو ته ورکړی کم تعلیم چې تاسو ته الله جل شانو درکړی دی. هغه تعلیم دا دی دا مخکې چې کم تیر شو او سم مخکې وروسته را روان دی، چې الله جل شانو فرمایي چې یو شرط ولې دا دی، پنځم شرط چې دا سیس تاسو لیږلی په ښکار پسې، د ښکار کوونکی مي، زخمي کوونکی مي، خو دا سیز تا له نیولی، ځان له نه، تا له نیولی، ځان له نه نیولی، څنګه دې به څه پته لګي ځان له نیولې که ما له نیولې.
تا تعلیم ورکړی هغه ته تعلیم هغه سیز اونیو او په خپل ته نه دی خوړلی او تعالی سلامت را رسولی دی زخمی کړی دی خو خوړلی ته نه دی را رسولی دی په خپل ته خوراک نه دی کړی نو دی ستا دپاره نیولی دی ځان دپاره نه دی نیولی که هغه ته خوراک کړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي بیا دغه ښکار خوړل جایز نه دي اوس به دا ټرینډ کې څنګه د هغې طریقې کار دی او څنګه به تا ته پته لګي بس اوس دا د شرعي اصولو مطابق شو دا که زه ښکار پسې لیږمه بالکل درسته ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ماحول مسله ده نو ماحول کې به ګورې چې څومره هوښیاران خلک دي دې دپاره ځان له ایکسپرټ سي ماهرین او هغه په دې باندې ښکار کوي نو دا ښکار چې دی د ښکار دپاره ولیږي باز دی یا سپی دی او بیا ورته اواز وکړي په نیمه کې چې راواپس شه او د ده په خوله باندې راغی راواپس شو او هغه څیز یې روغ راوړو نو پته لګي چې دا د ده په اختیار کې دی اوس دا بس ټرینډ شوی دی او که داسې نه وه د په اواز باندې راواپس نه شو یا هغه څیز یې خوړلی او کوم چې د مالک دپاره نیولی نو بیا درسته نه ده په باز وغیره کې په مرغو کې دا شرط دی چې ته ورته اواز وکړې او راشي واپس او په سپي کې شرط دا دی چې هغه ته خوراک نه کړی یاد به دا خبره په سپي کې شرط څه شی دی چې خوراک پې ته نه کړی او په دې نورو څیزونو کې چې ستا په اواز باندې را واپس شي پته لګي چې دا اوس تا ټرینډ شوی دی دا ټرینډ دا به 100 پیرې ضروري امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي کم از کم 3 پیرې ضروري ده دا حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې 2 پیرې ضروري ده او 2 پیرې وشوه کافي ده او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه یو قول لري چې 3 پیرې اول قول دا دی چې را ماحول ته به ګوري چې خلک هغه کم یو سپي ته ټرینډ وایي بس دا د ماحول خبرې بس چې چا وي چې دا ټرینډ دی بس هغه به ټرینډ وي صحیح ده بس پوره پوهه دی کافي ده دغه زموږ مذهب دی دغه زموږ مذهب دی چې هغه بس ټرینډ شو بس ټرینډ دی اوس الله جل شانو فرمایي چې یو شرط ولې دام دی چې یاره دا سپی تاسو لیږلی او دا سپی په خپله خوراکونه کې تعالی سالم راورسي چې راوی رسېدله که نیو زخمی کړی او مړ کړی بیا خو جایز نه دی ځکه دا خو یې مردار کړی خوږ کړی دی چېرته په سر یې ګزار خوړلی هغه بل څه مردار شوی دی زخم پې نه او که زخمی شوی او راوړی دی دله خو خوړلی ته نه دی بیا روا دی او که خوړلی او ته بیا هم روا نه دی پوهېږي اوس په دې او په مخکینۍ مسله کې یو خبر راله مخکې مونږ ویلو چې ان نطیحه حرامي هغه څاروی چې بل څاروي په ښکر باندې والي هغه خو ناروی نه رسې په دې دا م ویلي هغه ناروی هلته چې کوم څاروی بل څاروی وي نو یو خو دغه څاروی ټرینډ نه دی یوه دویم پکې دا ده چې هغه درنده نه دی څه نه دی درنده چې هغه تعلیم والی ستا ده او دلته الله جل شانو شرط دا لګولی چې دا به داسې درندی چې درنده به می ماتول به م کوي خو تعلیم یافته به می څه وایي تعلیم یافته به می دا فرق دی په دواړو کې ښه اخیری شرط الله جل شانو ذکر کوي چې کله دا سپی وغیره دا په ښکار پسې پرېږدئ نو واذکر اسم الله علیه په دغه وخت کې بسم الله وایي څه وایي بسم الله وایي دا یو بل شرط دی د دغې دپاره ښه چې بسم الله به ځکه زمونږ مذهب دا دی زمونږ دین دا دی چې کله مونږ څه کوو یو څیز ذبحه کوو نو بسم الله پې بسم الله الله اکبر داسې ویل پکار اسانه ده که ګرانه اسانه یا که هغه څیز دله راورسو او په دغه وخت کې په هغه کې ساه وته پې چاړه راښکله په دغه وخت کې به بسم الله ووایه یا بعضې مفسرینو حضراتو هغې لیکلي نه چې بس تی په کم وخت کې خورې بس په هغه وخت کې بسم الله ووایه هم کافي ده ښه نو څه وایي چې یسألونک نه الله جل شانو فرمایي چې ګوره په دې معاملاتو کې د الله جل شانو نه ویریږئ او هسې نه په ښکار کې دومره زیات ورننوځئ چې مونځ اودس ته نه پاتې شي یوه واتقوا الله د الله نه ویریږئ مطلب دا دی چې په ښکار کې دونه منه نوځئ چې دین اسلام ته نه پاتې شي مونځ ته نه پاتې شي اودس ته نه پاتې شي ذکر ته نه پاتې شي تلاوت ته نه پاتې شي علم ته نه پاتې شي خپل مقاصد ته نه پاتې شي داسې به نه کړي جایز دی ستاسو دپاره او ستاسو مقصد هغه ښکار نه دی واتقوا الله د الله نه ویریږئ او بل د الله جل شانو نه ویریږئ هسې نه چې د ښکار په مینه محبت کې دونه راشئ حرام حلال نه ګورئ او خولې ته ورچوئ داسې مه کوئ
الله جل شانو فرمایي ان الله سریع الحساب، زه ګورې زر حساب کتاب کوم د سړي ښه داسې نه چې بیا سره دې حلال او حرام حساب کتاب کوم نو تاسو د حرام او حلال لږ فرق او تمیز کوئ. یسألونک صحابه سوال کوي ستانه تپوس کوي ستانه ماذا احل لهم چې د دې لپاره څه حلال کړی شوي دي. قل ورته ووایه پیغمبر احل لکم الطیبات، احل حلال کړی شوي لکم ستاسو دپاره الطیبات پاک څیزونه، ګنده څیزونه به وایي نه خورئ ښه. وما علمتم من الجوارح، وما ګوره دې کې هغه خبره مراله کومه چې اختلافي مسایل دي، اختلافي لکه بعضې میان داسي چې د هغې شکل هغه سړی ورته کتی نه شي، یا ځینې ځناور داسي چې د هغې د حلال او د حرامو تذکره قرآن او حدیث نه کړي خو هغه یا ډېر زیات ګندی یا شکل یې وراني، هغه د انسان طبیعت نه مني. الله جل شانو فرمایي چې یو څیز حلال وي خو د هغې سره پاک وي چې ستا طبیعت یې مني. د لیونو طبیعت نه ښه، د سلیم الطبع انسانانو طبیعت. اوس هر لیونی به وایي لکه د بانډو ډېر خلک دي، پخوا په عربو کې به داسې وو چې د بانډو به ډېر زیات خلک وو، هغوی به وایي چې الله جل شانو څه نه دي حرام کړي، هغه ټول حلال دي، هغه ټول حلال دي. نو بیا چې په سمندر کې به ورته څه ملاوېده هغه به هم هر څه خوړه، په ځمکه کې به ورته څه ملاوېده هغه به هم خوړه، دا څومره چې حشرات الارض دي انسیکټس دا به هم خوړه، دا الله نه دي حرام کړي. الله جل شانو فرمایي تاسو دپاره ما 2 شرایط هغه ګرځولي دي د خوراک، هغه دا چې یو څیز به حلال او بل هغه څیز به داسې چې طبیعت مې منیم، د یو سلیم الطبع انسان طبیعت مې منیم ښه. اوس د دې دا مطلب نه دی چې یو مولانا هغه به نیغ نیغ کېږي چې یاره زه اینه نه خورم، اینه خو حرامه ده. صحیح مستوي یو مولانا وایي زه اینه نه خورم، اینه خو حرامه ده. هلکه حدیث شریف کې صفا راځي، بل ورځ مې ته ویلي چې اینه نبی علیه السلام وفرمایل چې 2 وینې زمونږ دپاره حلال دي، اینه حرامه ده. 2 قسمه وینې حلال دي، یو تورې دی او بل څه دی الکبد اینه، او بل 2 مردارې زمونږ دپاره حلال دي الجرد والسمک. الجراد والسمک یو ملخ ته یو مایع دی، او څوک ذبحه کوي نه مردارې خوري که نه. مایع هم چېرته لیدلی دی چې چا بسم الله الله اکبر لکه د غوټه وله برابر کا لاندې باندې خیال کوه، داسې خو نه وي. ملخ حلال دی، ګورې ملخ حلال، زمونږ رواج نشته دلته. خادمۍ حلاله ده خو زمونږ رواج نشته ځکه مونږ نه خورو. صحیح ده. زیبرا پیژنې؟ زیبرا کوم چې خره دي ځنګلي خره هغه حلال دي، او امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې خو دا کورني خرم حلال دي، زمونږ مذهب نه دی، زمونږ په نسبت ناروا دي. دا کورني خره د امام مالک صاحب په مذهب کې درست دي، او دا آیت مبارکه امام مالک رحمت الله علیه دلیل ګرځول ډېر بهترین دلیل دی. همونږ ته چې نه د جنگ خیبره پورې خره حلالو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په غزوه خیبر کې صحابه کرامو د خرو غوښه په کټوو کې باندې کړو. نبی علیه السلام ته داسې دي وایي دا د خرو غوښه ده یا رسول الله. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل دا غوښه او شوروا واړوئ او دا کټوۍ وله ماتې کوي، دا کټوۍ وله د حق نه بیا په مونږ باندې څه شو ناروا شو. خبره مې دا کوله چې ملخ حلال دی ښه صحیح ده، واسې نه چې باروزي او څه بل بل جوړ نه کوي دی نه. د کوم یو څیز چې ستا طبیعت نه مني، د یو سلیم الطبع انسان ښه د عامو انسانانو د روغو انسانانو چې دماغي حالت هم ټیکي، متشدد هم نه وي، هسې په عین کې غین هم نه روباسي، عام انسانان سلیم الطبع انسانان چې د هغې طبیعت مني او حلال څیز هغه بلکل روا دی. لکه کارغه ته تاسو وګورئ که نه، کارغه ته اگر چې قرآن او حدیث کې په دې څه دا دلیل نشته چې کارغه حرام دی که حلال دی، خو کارغه ته موږ حرام ځکه وایو چې کارغه د عامو انسانانو طبیعت نه مني، طبیعت یې نه مني او ګنده څیز دی. پوهېږي؟ نو حلت او حلالوالی خو پکې شته، یو منټ حلت او حلالوالی خو پکې شته، خو هغه طیبوالی پکې نشته، پاکي پکې نشته. جی دغه د طبیعت مسله ده. تمیمي دا مې درته مثال کې اوس پیش کوو. دغه شان د شکوڼ مثال دی. شکوڼ باره کې نه شریعت ویلي چې حلال دی نه دا ویلي چې حرام دی. او حدیث شریف کې راځي ما احله الله، ابو داود کې روایت دی تقریبا، نبی علیہ السلام فرمایي ما احله الله فهو حلال، کوم څه چې الله حلال کړی حلال دی، وما حرمه الله فهو حرام، کوم څه چې حرام کړی حرام دی، وما سکت عنه، او د څه باره کې چې الله قرآن او حدیث څه نه دي ویلي فهو عفو، هغه معاف دی. شکوڼ باره کې څه نه دي ویلي مطلب خو دا دی چې دا معاف دی. د کارغه باره کې څه نه دي ویلي چې دا مطلب دا دی چې معاف دی. خو معاف ځکه نه دی ناروا دی چې الله جل شانو قرآن کې او بل ځای کې فرمایي ويحرم علیهم الخبائث، ګنده څیزونه مسلمانانو حرام کړي.
دا ګنده څیزونه دي نه رسئ په دې باندې د هغې په بنیاد باندې ټیک نه دي ښه یسألونک دا بر صغیر په هند کې یو لوی اختلاف هغه د مسلمانانو تیر شوی چې کارغه حلال دی که حرام دی په دې کې خلک لګېدلي لکه نن سبا چې په دې کې لګېدلي دي مړي اوري که نه اوري په دې کې لګېدلي نبي علیه السلام حاضر ناظر دی نور دی که بشر دی دا داسې وکړه او دا داسې وکړه دوا د سنتو نه پس که د فرضو نه پس په دې اختلافاتو کې د بر صغیر پاک هند مسلمانان لګېدلي وو نو دونه فرقې پکې پیدا کړئ او انګرېز خپل کار ویستو او دې ځای نه لاړو ښه دا دغه خبرې نه دي خیر یسألونک کاره چا خوړلی یا نه خوړلی دی که زمونږ څه کار دی مونږ یې نه خورو یسألونک ماذا احل لهم دا صحابه تپوس کې ستانه نبي علیه السلام ماذا احل لهم چې دې دپاره څه حلال دي قل ورته ووایه پیغمبره احل لهم الطیبات پاک څیزونه دي دپاره حلال دي وما او هغه ښکار هم د دې دپاره د هغې څیزونو ښکار هم د دې دپاره حلال دی علمتم چې تاسو ښودنه کړي من الجوارح زخمي کوونکي درندګانو ته مکلبینه چې هغې ښکار کوونکي تعلمونهن چې تاسو هغې ته تعلیم ورکړی مما په هغه طریقه علمکم الله څنګه چې تعلیم درکړی تاسو ته الله جل شانو فکلو تاسو خورئ مما د هغه څه نه امسکنا علیکم چې ستاسو دپاره هغې نیولي دا ښکارونه واذکروا اسم الله علیه خو چې دا ښکار تاسو کله پرېږدئ نو په دې باندې الله جل شانو نوم لئ ښه بسم الله الله اکبر وایئ واتقوا الله د الله نه ویرېږئ یعنې د حلال او د حرام لږ تمیز کوئ الله فرمایي ان الله سریع الحساب الله به د دې څیزونو حساب کتاب کوي او زر به یې کوي